علي امین ګنډبور ډیر په غوسه کې یو بیان ورکړی په کوم کې چې دوی ویلي دي کچره پر روانو ورځو کې شریدا سي بدلون مخه تران نه غي کوم چې دوی غواړي او د دوی حق دی او دغه حق دوی ته ور نکړي شو نو بیا به یو صوبا او هغه د خیبر پختونخوا د کوم چې زه عمران خان وزیر اعلی جوړ کړم نو تاسو له یقین در کوم چې کله دغه صوبا راوزی او بیا واپس درومي نو عمران خان به هم ځان سره بوزي او حکومت به هم ختموي خالی لاس بنزي او عمران خان به ځان سره خامخا بوزي دغه د غلو حکومت به ختموي او زیبا علي امین ګنډپور ویلي چې یو ځل مخکې هم تاسو ماته په یو ټویټ سزا راکړې وه په کوم کې چې دوی لیکلي وو چې موږ به په اسلام آباد قبضه کوو زه اوس وایم چې کچرې موږ ته حق ملاو نشو نو زه به اسلام آباد قبضه کوم خلک چې غلطه کوي هغوی ته هم پته ده چې دوی ټیک نه کوي اوس هم دوی سره وخت شته دی چې غلطي کوونکي خپل اصلاح وکړي او موږ د نه راپاروي کچري موږ جواب ورکو زموږ په کتاوان دی او کچري جواب نه ورکو نو بیا هم زموږ د توان سره مخه ده علي امین ګنډپور دغه بیان په داسې وخت کې ورکړی دی چې هغوی د عمران خان سره په اډیاله جیل کې ملاقات کړی دی د ملاقات نه وروسته هغوی په خپل بیان کې ویلي چې عمران خان څوک نشي ماینس کولی ولې داسې خوبونه لیدل دي پرېږدي موږ نه غواړو چې د ستانانو له وجې زموږ د ادارو خلاف نفرت پیدا شي ځکه چې دغه ادارې زموږ دي او د دې خلاف نفرت پیدا کول موږ هیڅ کله هم نشو زغملی د 9 مئی په اړه نن هم جواب ورکولی شم خو د ملک په خاطر باندې چپ یم نور عمران خان په جیل کې ساتل د چا په وس کې نه دي کوم خلکو چې دا غوښتل اوس د هغوی حوصله ختمه شوې ده او د عمران خان حوصله د جیل سره نور هم سوا شوې ده صحافي منصور علي خان د علي امین ګنډپور په دغه بیان باندې خپل تبصره سپدي ډول کړی دا چې دا د دوی هڅه سیاسي بیان دی او دا فلم دی چې د خیبر پختونخوا ډیر خلک دوی راوباسي را رواني کی او اډیاله جیل مات کړي او عمران خان بزان سره بوزي او حکومت به ختم کړي خبريال منصور علي خان وایي چې دا یو سیاسي بیان کې دی شي خو په عملی توګه دا څه بالکل نشي کېدای یو بل صحافي ارشاد بټي د جیو په یو پروګرام کې ویلي چې ډېرې فیصلې د عمران خان نه دي خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډپور د عمران خان په خوخه نه دی ټاکلی شوی یا دغه څوکۍ لپاره علي امین ګنډپور د عمران خان ړومبی خوښتن نه و د جیو په پروګرام کې ارشاد بټي زیاته کړې ده چې علي امین ګنډپور د بنیګاله په خوخه باندې ټاکلی شوی دی د بنیګاله نه د دوی مراد د عمران خان کورودانه بشرا بیبي وه ارشاد بټي وایي چې د عمران خان 15 تنه دغه څوکۍ دپاره د خوښې وو هغوی ته ټیکټ نه دی ورکړی شوی یو تن داسې دی چې هغوی دغه الیکشن بیللی دی د کوم نه چې د دوی مراد سلیم تیمور جګړه و په ننني دغه ویلا کې همدومره خپل ملګري ذاکر الله له اجازت ورکوي د الله په امان